سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. د دې حدیث مبارک یو جز امام بخاری په دغه ځای کې نه د ذکر کړی. اصل حدیث مبارک خو اوه ځای تقریبا بخاری شریف کې راغلی او په نورو ځایو کې مکمل راغلی. د اوله جمله په دغه ځای کې دا ده چې حضرت نبی علیه الصلاة والسلام و انما لکل امرئ ما نوى د دغه نه بعد فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله دغه جمله مبارکه دلته نه د ذکر شوی. ولې نه د ذکر شوی؟ د دغه لپاره علماء کرام محدثین کرام مختلف توجیهات کوي. څوک وی چې هغه جمله امام بخاری په دغه ځای کې نه د ذکر کړي دا اصلا صحوه د امام حمیدی چې استاد د بخاری د دیغ نه ویره شوی پاتې شوی ده. څوک وی چې دا صحوه د امام بخاری د خپل د امام بخاری نه پاتې شوی ده، لیکن دا توجیهات ضعیف دي. امام حمیدی هم لوی محدث ده او دیغه د قوت حفظ خبره په دنیا کې مشهور دي. امام بخاری هم لوی حافظ متقن ده، نو په یغو باندې دا خیال کول چې د دوی نه ویره شوي دي دا مناسب نه ده. چا توجیه داسې کړې چې هغه جمله د ذکر تر کړې ده امام بخاری چې د خپلو استادانو نه د حدیث مبارک په مختلفو ځایو کې اورېدلی، نو کوم استاد چې په کوم بحث کې په کومه طریقه ورته ذکر کړی د دلته نقل کړی. مثلا کتاب الایمان کې استاد دغه حدیث پوره ورته ویلی، دم پوره آلته ذکر کړی. د وحی په مسله کې استاد کم را نقل کړی ده، ده هم کم را نقل کړی. اتباع د استاد ده، لیکن دا جواب هم ضعیف ده. ولې وایي یو خو دا فرع د دې ده چې د استادانو مرتب کتابونه موجود شي چې یغو خپل کتابونه مرتب کړي، بیا نو په کوم باب کې چې یغو د حدیث پوره راوړی دم د یغو په تقلید باندې پوره راوړی، چې یغو ناقص راوړی دم ناقص راوړی. اول خو د دغه ثبوت نشته چې استادان دغه مرتب کتابونه لري. دوم بیا دا ده چې دای په د خپل ترتیب د کتاب کې د چا مقلد نه ده، د بل په تبع د ترتیبونه نه دي جوړ کړي، نو لحاظه دغه جواب هم کمزوری ده چې څوک په دغه عنوان باندې کوي. څوک وی چې امام بخاری هغه جز تر کړی ده د دې دپاره چې امام بخاری په اول د کتاب کې دا حدیث که مخکې موږ تاسې یاد وي چې ده خو لکه د خطبې په حیثیت داسې ذکر کړی، نو دغه تعلیف ته او طریقې د تعلیف ته اشاره کوي. دا کتاب د جوړ کړی نیت چې و اوس په نیت کې دغه دوم جز چې د دنیا دپاره څوک هجرت کوي یا د ښځې دپاره خو هجرت الی ما هاجر الیه ده. دغه ځای نه معلومیږي چې د ده نیت د دغه کتاب د جوړولو نه خاص او خاص د خدای پاک رضا ده. ولې که نیت خراب شي خو بربادي ده. خو لیکن هغه جز چې د ده تر کړی په هغه کې وایي تزکیة النفس راځي، د نیت صفایي خبره پکې راځي. ځکه د هغه نه د ذکر کړی چې بیا داسې نه وي چې څوک دا خیال وکړي چې بخاري د خپل ځان صفت کوي چې د عمل د ما خاص د خدای د رضا دپاره ده. لیکن دا توجیه هم ضعیفه ده. ولې په حدیث مبارک کې خو دا نشته چې د بخاري نیت داسې ده که داسې ده. حدیث خو عام راغلی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې ویلی ده. د یغه نه دا خبره د تذکیر د نفس د مصنف خو نه تر ثابتېږي چې ده خو نه دی ویلي چې د کلام نه د کلام د خپل نفس تزکیه راشي. څوک وایي چې دغه دپاره هغه جز نه ده ذکر کړی چې هغه کوم متروک ده. اوله نه یې تنبیه کړې ده په خپل طریقه کار باندې. د مصنف خپل طرز عمل وي په خپل کتاب کې. دا مسله چې اختصار په الحدیث جائز ده کنه د دې تعبیر په خرم سره کوي، خرم په الحدیث
دا جائز ده که نه په دغه مسله کې اختلاف ده څوک یې مطلقا جائز ده څوک یې مطلقا ناجائز ده امام بخاري د یغه ډله د جملې نه دا چې جائز بولي خو مشروط چې هغه د جمهور علما رایه ده جمهور علما دا وی اختصار فی الحدیث یا خرم فی الحدیث جائز ده خو په دې شرط چې یو خو به دغه څوک چې اختصار کوي دا به عالم وي په داسې شکل چې په اوضاع د لغاتو به علم لري او په خصوصیت تراکیب به علم لري چې یو جمله د بل جملې سره څنګه ربط لري داسې نه چې د حذف کولو د یوې جملې نه د هغه بلې جملې په فهم د مراد کې بیا خلل راشي په دې پیږي ورسره دا هم وي چې دغه عالم متهم هم نه وي که داسې و چې په تدلیس باندې یا په سوء حافظه باندې متهم و بیا هغه ناروا د خرم ځکه خو خلکو ته بدګماني زیاتیږي اوس نو امام بخاري اولا اشاره وکړه دې ته چې خرم فی الحدیث یعنی اختصار فی الحدیث جائز ده خو عالم ته چې څوک عارف وي په اوضاع د لغاتو باندې په خواصو د تراکیبو باندې او متهم هم نه وي بعضو لیادا شرط کړی ده چې دا مسله وروسته بیا تفصیلي را روانه ده چې خرم فی الحدیث هلته جائز ده چې یو وارې به دغه حدیث اول مکمل یو وارې ذکر شوی وي بیا به یې دواري که ذکر کوو نو اختصار به پکې کړی شي لیکن دا جواب هم کمزوری ده امام بخاري دغه خپل طریقې کار ته اشاره کوي بل شي نه په د اول حدیث کې بیا دغه اختصار راوړ د دغه نه خو عامه طالبانو ته بدګماني د په شان پیدا کیږي چې دغه په حافظه کې کمزوری ده علمیت کمزوری ده چې اول حدیث در راوړ هغه حدیث کې هم د جمله تر پاتې شوې ده نو ښه جواب اخرنی دا ده شبیر احمد عثماني صاحب موږ تاسې مخکې مثلا ویلې وه بیا به هم کې ذکر کو پرون مو ویلې وه عبادات قربات طاعات په عباداتو کې نیت هم شرط ده او معرفت معبود چې د چا عبادت کوي دام شرط ده په قرباتو کې نیت نه ده شرط خو معرفت من یتقربو الیه شرط ده دلته اوس یو دومه خبر نوی پکې وکړو نیت نه ده شرط خو قربت باندې تا ته خدای پاک ثواب درکوي لکه په تلاوت قرآن عظیم شان یا د احادیثو لیکن بشرط چې د نیت فاسد نه خو خلاص وي نیت فاسد خو نه وي پکې دلته دغه ځای نیت فاسده ته اشاره وکړه کتاب دا د قرباتو د جملې نه ده په قرباتو کې دا معرفت کافي ده د انسان د کامیابۍ دپاره چې من یتقرب الیه وپېژني په دغه قربت باندې الله دته ثواب ورکوي خو بشرطي چې نیت فاسد نه وي پکې ایمان نیت نه ده فاسد ولې که چا د دنیا دپاره علماو خو به که نیت خرابېږي خدای هم دې وساتي خو د دنیا دپاره به خرابېږي چې زه مشهوره شم په خلکو کې یا مې خلک عزت وکړي یا مې خلک قدر وکړي یا مې دا وکړي که د دنیا دپاره عظیم عبادت وکړي برباده لکه هجرت غوندې عظیم عبادت هغه هم د لاس نه وځي نو تصنیف زه ولې د هغه دپاره کم فمن كانت هجرته الى دنیا یصيبها هغه متروکې جملې خو موجه د ترک ذکر کړي اوس دغه چې دلته ذکر د دغه جملې اجزا ذکر کړو فمن كانت هجرته هجرت ذکر شو هجرت په لغت کې ترک ته ویل کېږي مطلقاً ترک په عرف کې ترک الوطن د وطن پرېښودل دا د وطن پرېښودل بیا په درې حیثیت وي څوک وطن پرېږدي د دنیا د ګټلو دپاره د موږ تاسې خلک څوک په سعودي کې مسافر څوک په دوبۍ کې مسافر څوک په قطر کې مسافر څوک په چین کې مسافر ټول وطن پرېښی ده که نه ده پرېښی څه دپاره یې پرېښی د دنیا د ګټلو دپاره د دنیا د ګټلو دپاره یا موږ د دغه ځای خلک دي ملازمت یې په کوټه کې وي پولیسو کې ده مثلا په ملیشه کې ده په پوج کې ده په سکول کې ده ماشټر ده یا ډاکټر ده هلته یې نوکري وي د دنیا د ګټلو ټول ذرایع دي تجارت دپاره تللی که د نوکرۍ په حیثیت باندې تللی دختم د عرف په اصطلاح باندې مهاجر ویلی کیږي وطن خو یې پرېښی ده دا ترک د وطن د دنیا دپاره
دوم ترک د وطن د فتنې د ځای نه د امن ځای ته تلل. لکه مکه معظمه کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موجود و، صحابه و مبارکینو چې ایمان راوړ، کفارو د طرف نه تکلیفونه اذیتونه ورته شروع شوه. مکه معظمه دی ته دار الفتن وګرځېدو. د مکې معظمې نه حبشو ته هجرت وکړو. حبش دار الامن و چې هلته جنګ و ظلم و تعداوې په دی نه کېدې، دغته هجرت ویلی کېږي. د دار الفتن نه دار الامن ته، یا د مکې معظمې نه مدینې منورې ته تګ مخکې تر هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه هم دغسې حیثیت و چې د دار الفتن نه دار الامن ته تګ و. دا دوه. دریم ترک الوطن، د دار الکفر نه دار الاسلام ته هجرت کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینې منورې ته هجرت وکړ، هلته دار د اسلام جوړ شو. پس د هغه نه چې بیا د مکې معظمې نه خلک تله، دا هجرت و د دار الکفر نه دار د اسلام ته، چې مشهوره موږ په عرف کې د شریعت دغه لحاظ کوو چې د دار د کفر نه دار د اسلام ته څوک لاړ شي. او بل هجرت شرعي ده. هجرت شرعي دې ته ویل کېږي چې ګناه سړی پرېږدي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. حقیقي مهاجر هغه څوک ده چې هغه ګناوې پرېږدي چې الله تعالی منع تر کړې ده. په خپل کور کې دې اوسېږي، خو چې ګناوې پرېښوي ده ته مهاجر ویل کېږي، شرعي مهاجر ورته ویل کېږي. په دغه هجرتو کې هغه دریم قسم هجرت چې د دار د کفر نه دار د اسلام ته هجرت و. مکه معظمه چې فتح شوه، د مکې معظمې نه بعد به د فتح نه د مکې معظمې نه هجرت مدینې منورې ته دا ذات لاړ منسوخ شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل لا هجرت بعد الفتح. خدا ګوره خاص د هغه مکې معظمې د خلکو دپاره دا حکم و، د نورې دنیا نه د دار د کفر نه دار د اسلام ته هجرت هغه تر قیامت قریبه پورې شته. هلته خو هغه مکه معظمه هم دار د اسلام شو. خلکو د هجرت ثوابونه چې واورېده، پس له فتح د مکې معظمې نه اراده د ترک د وطن وکړه چې مکه معظمه پرېږدي لاړ شي مدینې منورې ته. نبی علیه السلام ورته ویل نه اوس خو نشته، لا هجرت بعد الفتح ولکن جهاد و نیه. اما د نورې دنیا په سطح باندې د دار د کفر نه دار د اسلام ته هجرت، هغه خو بل حدیث مبارک راځي لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبه ولا تنقطع التوبه حتى تطلع الشمس من مغربها. هجرت نه قطع کیږي چې تر څو د توبې دروازه نه بنده، او توبې دروازه نه بندېږي چې تر څو پورې د مغرب د طرف نه بیرته لمر نه راختلی. دا خو په اخر وخت کې راځي. او مشهور هجرت بل د اخر وخت فتنو کې چې د شام شریف په طرف باندې هجرت کول دي. نبی علیه السلام چې دا شته. فمن كانت هجرته، دوم ټکی په دغه جمله کې الی دنیا. هجرت اقسام وپېژنده. چا هجرت چې و الی دنیا، دنیا ته. دنیا یا د دنو نه ده یا د دناعت نه ده. چې د دنو نشي، دنو بیا قرب ته ویلی کېږي. دغه دنیا ته دنیا ویلی کېږي، یا په دغه حیثیت چې موږ ته اوس بالفعل دغه دنیا نږدې ده، چې دا زندگی کې کوو دغه دنیا موږ ته نږدې ده، آخرت یې موږ لرې ده. او یا دنو قرب و زوال ته اشاره ده. دغه دنیا که 50,000 کاله ده هم خو ځایله کېږي. د آخرت په نسبت چې آخرت بالکل بیا زوال نه لري، نو د دغه زوال ډېر نږدې ده. محدود زندگی ده، دا به ختمیږي. او یا د دناعت نه ده. دناعت ذلت ته ویل کېږي. د دنیا زندگی د آخرت په نسبت باندې دا ډېره حقیره او ذلیله زندگی ده. اصل زندگی د آخرت ته خدای پاک دې موږ تاسې برابره کړي. وان دار الاخرة لهي دار الحیوان. اصل ژوند هغه ده چې بیا پناه نه په راځي، چې همیش دپاره ځواني وي زړتوب نه راځي، چې د همیش دپاره صحت وي مرض نه راځي،
چې د امیش دپاره غنا وي مسکنت نه راځي، چې د امیش دپاره خوشحالي وي خفګان نه راځي، چې امیش دپاره د راحت زندګي وي نه ګرمي په راځي او نه ساړه په راځي. موږ 15 منټه ګرم په عذاب شو، 15 منټه بیا د ساړه نه په عذابېږو. یو څه به بیا نه وي، اصل زندګي هغه ده. نو دغه دنیا زندگی د آخرت په نسبت باندې حقیره او ذلیله زندگی ده. دا که د چا جوړوي نو څه چې آخرت خدای نه خسته برباد وي، خو د دغه ټولې دنیا زندگی مثال آخرت ته پیغمبر علیه السلام داسې کولی لکه دریاب کې چې سړی ګوته ټیټه کړي، د دا ګوتې سره چې کوم لندبل راپورته شو، دا د دنیا د زندگی مثال ده. دا پاتې دریاب د آخرت د زندگی مثال ده. دا خو ډیره ناپوهي او کم عقلي ده چې شیطان موږ دوکه کړي یو عام خلک دا لږ زندگی راته ښایسته کړې ده. د دغه لږ زندگی د راحت کوششونه کوو او آخرت مو ویر ده. حضرت مسروق را روان ده، هسې را په یاد شو دا خبره، د به روژې ډېرې نه وې او د عربو وطن خو ډېر ګرم وطن ده. د ده لور وه په یغ باندې د عایشې نوم یې ښی وه. د حضرت عایشې رضی الله عنها سره ډېر تعلق او ډېره شاګردي د هغه کړې. د حضرت عایشې دی په زویګلوي نیولی وه، نو د هغه تبرک دپاره د حضرت ام المؤمنین نوم په خپله لور یې ښی وه. بیا د دا نامم دومره قدر کوه چې د خپله لور یې په ټول ژوند بیا نه خفه کوله. نو سخته ګرمي کې د روژه ده، دغې لور یې اوبه ورته راوړې چې بابا دا وچکي. ده ورته ویلې والورې ولې دې داسې وکړه؟ په دا خو ته پوهېږې چې ما روژه ده او په دا هم پوهېږې چې زه تا نه خفه کومه، نو ولې دې داسې وکړه؟ دی ورته ویلې باباجي په تا مې زړه خوږېږي، سخته ګرمي ده او تا روژه ده، د امیشتې روژې تنده چې لږ بدن ته د راحت پیدا شي. نو ده ورته ویلې زه د دغه دنیا تکلیفونه تېروم د راحت یغې دنیا دپاره. هلته بیا داسې زندګي را روانه ده چې یو د قیامت ورځ 50,000 کاله لمر یو میل انداز، نه کور نه کوټه نه خیمه نه ونه چې سیوری پیدا کړي. خو دلته تکلیف تیر که چې هلته راحت بیا درته پیدا شي. دنیا دا وایي فعلا وزن صيغه د اسم تفضیل ده غیر منصرف ده. د عدم انصراف دپاره چا ویلی دي چې دوه اسباب موجود دي، یو تانیس ده او بل الف ده. الف د تانیس ده، یو علمیت ده یو تانیس ده. دو شی پکې موجود دي، وصفیت تانیس، وصفیت ده او یو تانیس ده. دو اسباب دي د عدم انصراف نو غیر منصرف ده. لیکن دا قول ضعیف ده. ولې ضعیف ده؟ یو خو د دې وجه نه چې دلته د وصفیت معنا پاتې نه ده، دلته په معنا اسمي باندې ده. که وصفي معنا یې پاتې وای بیا خو اسم تفضیل په یو د دریو طریقو باندې استعمالیږي، یا په الف لام یا په اضافت یا په من باندې. دلته په کومه طریقه استعمال شوی؟ خو دا خپله وصفي معنا یې شته نه. دوم د دې وجه نه چې الف د تانیس که الف ممدوده وي که الف مقصوره وي، هغه موږ تاسو ته کافیه نه وي چې قایم مقامه د سببینو ده. دا لزوم د تانیس دا قایم مقامه د سببینو د دوم سبب ته څه ضرورت ده؟ نو د الف د وجه نه غیر منصرف ده. دنیا ویایي چې شته، دنیا ویایي چې شته. دنیا ما علی الارض من الجو والهوا یو تعریف. دا په مځکې په سر، دا د مځکې په سر چې کومه خلا ده، خلا جو معنا خلا، او هوا د هوا نه خو نه ده خالي، د هوا نه خو نه ده خالي، دغه ته دنیا ویل کېږي. دوم تعریف دنیا كل الموجودات من الجواهر والأعراض الموجودة قبل دار الآخرة. دا ټول جواهر او اعراض چې اوس موجود دي د آخرت نه مخکې، دغه ټولو شیانو ته دنیا ویل کېږي. اوس چې دنیا دغه ټولو شیانو ته وویلی شو، دا مزده کړه، نو اوس په دا دوم ځای ته وګورو. چا چې هجرت دنیا دپاره و چې دنیا حاصله کړي، او الی امرأة
یا د ښځې دپاره وینکحوها چې ښځې سره نکاح وکړي. نو سوال دستي واردېږي چې ښځې ته څه ضرورت چې بیا یې ذکر کوي. خو دنیا ټول موجودات که جواهر دي که اعراض دي قبل دار الاخره ټولو ته دنیا ویل کېږي. خو په هغو کې خو ښځې هم دي. بیا د ښځو ذکر ولې کړی ده؟ څوک وایي چې ښځې ذکر یې ځکه کړی دنیا نکره ده. نکره چې په سیاق د نفي کې واقع شي افاده د تعمیم کوي. هلته بیا اعتراض واردېږي چې عام ذکر د نو شاته یې ذکر کول. اما نکره په الاثبات خو افاده د تعمیم نه کوي. دلته خو په الاثبات هلته خو په نفي کې نه ده. دا سوال ولې کې چې دنیا عامه ده ښځې ته مرغلې ښځه دې ولې خاص ذکر کړه پسې. لیکن دا جواب ضعیف ده. ولې نکره په سیاق د نفي کې لکه څنګه چې افاده د تعمیم کوي، نکره چې په سیاق د شرط کې واقع شي هم افاده د تعمیم کوي. دلته فمن كانت هجرته الى دنیا دا مبتدا متضمن معنا د شرط لره ده. فهجرته الى ما هاجر الیه خبر متضمن معنا د جزا لره ده. اوس د شرط په سیاق کې چې راشي افاده د تعمیم کوي. نو بیا یې ولې ذکر کړه مرأه؟ دومه وجه چا دا ذکر کړی چې ښځه ذکر کړه او الى امرأة د تخصیص بعد التعمیم، تخصیص بعد التعمیم د افادې د اهتمام دپاره. دغه د اهتمام ځای هلته ده بیا بل جواب را نقل کړی په هغه کې به بیا لږ منظم کړو. دا اهتمام یې ولې کړی؟ دلته صرف دومره وی د اهتمام دپاره. دریم جواب چا دا کړی ده چې د ښځې خبره وروسته ذکر کړه د دنیا نه. په عربو کې غلامانو ته ولو که آزاد کرده شده به و موالی به و چا خپله خور و لور نه ورکوله چې موالی کف نه دي د عربو. او چې اسلام راغی په اسلام کې دا خبره لغوه شوه. موالی ډېر مدینې منورې ته لاړ، هلته عربو خپلې لوڼې ورکړې دی ته چې په دې باندې په مکه معظمه کې نور غلامان موالی خبر شوه. نو په دغه نیت یې ذاتي هجرتونه شروع کړه چې دلته خو څوک وادونه نه راکوي چې هلته به زه واده وکړم. حضرت نبی علیه الصلاة والسلام د دغه دپاره وویلې چې ګورئ که د واده په نیت څوک هجرت کوي ثواب بیا نشته، ځکه یې تخصیص د ښځې کړی. لیکن دا توجیه هم ضعیفه ده. دا فرع د دې ده چې یو وارې خو دا ثابته شي چې عربو موالیو ته خپلې خویندې لوڼه نه ورکولې. او حال دا چې تاریخ سړی وګوري د اسلام نه مخکې هم د دوی دغه دوستۍ جاري وې. دوم دا ده چې کفاءت خو په اسلام کې معتبر ده. کفاءت په اسلام کې کله ختم ده؟ عبد حر خو دغه دواړه کف نه دي. د کفاءت مسله خو په خپله کتاب نکاح کې را روانه ده. په اسلام کې کله کفاءت لغوه شوی ده. نو بیا د ښځې خبر ولې ذکر شوه؟ دا ګوري ټولې توجیهات بیرته ضعیفه کوي. نو ښه توجیه یا دا ده چې مهاجرو مبارکینو چې کله هجرتونه شروع کړه مدینې منورې ته، انصارو مبارکینو د نصرت یو داسې مظاهره وکړه چې خپل مالونه یې ټول شریک کړه د مهاجرو سره. او په ده خو نه چې صرف مالونه شریک. حضرت عبدالرحمن را روان ده چې د چای ورور کو هجرت کړی و، هغه ورور انصاري ورته د ما ودونه هم دوه دي، راشه دنیا هم در نیمه کم، د ما ودونه وګوره چې کوم یو دې پکې خوښ وي چې چې هغه در طلاق کم د هغه سره بیا نکاح ته وکړه. ده ورته ویل تا ته د خدای په اهل او په مال کې برکت پیدا کړي. دا چې انصارو مبارکینو داسې اخلاص په نصرت کې کوو، پیغمبر علیه السلام د دې دپاره چې داسې نه چې د مهاجرو نیتونه خراب شي، خبر شي چې هلته خو دنیا هم پیدا کېږي ودونه هم پیدا کېږي. د صد د باب دپاره چیرې پیښ نه و. د صد باب دپاره حدیث ویلی چې دا نیت حدیث دنیا ته ورسیږي نو چې څوک هجرت کوي چې نیت بیا خراب نه وي. ګورئ که چا هجرت د دنیا دپاره وکړو یا یې د ودو دپاره وکړه، د دغه هجرت د هغه غرض دپاره ده چې هجرت یې کړی د خدای پاک په نزد بیا ثواب نشته. او یا ښه جواب دوم دا ده چې د شان ورود په باب باندې موږ تاسو خبره کړې وه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا خبر څه وخت وکړه چې د ام قیس دپاره چا هجرت وکړو د نکاح
شرط یې هغې ورسره کېښی نو واقعه داسې پیښه وه چې د ښځې سره د نکاح خبره سبب د هجرت ګرځولې وه ځکه یې ښځه بیا ذکر کړه او یا چې ما مخکې د اهتمام خبره درته وکړه یا د دې دپاره د ښځې خبره ذکر کړه رب کریم د انسانانو د ابتلا شیان چې په کوم آیات مبارکه کې ذکر کړي دي په یغو کې اول ښځه ذکر کړې ده دا خلک چې په دنیا کې ډېر خطا کېږي د دغه وجه نه زوین للناس حب الشهوات خلکو ته محبت د خواهشاتو غالب شوی ده ښایسته شوی ده بیا یې بیان په چی سره کوي من النساء اول ښځې ذکر کوي من النساء والبنین والقناطیر مقنطره حیوانات بنګلې دغه شیان دي چې انسان د آخرت نه غافله کوي د ښځې فکر شو د اولاد فکر شو د اسبابو فکر شو د دکانو د موټر فکر شو دنیا آخرت پاتې شو په ټولو کې اول ښځه ذکر کړی تنبیه ده په دې چې لویه فتنه د ښځو ده لکه حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې خپله فرمایلی دي ما ترکت بعد فتنة اضر علی الرجال من النساء ایمان بعد ما فتنه چې په سړیو د ډیره غالبه وي ضررناکه دي تر ښځو نه بله غټه فتنه نه ده پرېښې د دغه امت دپاره په فتنو کې اول غټه فتنه د ښځو ذکر شوې ده چې دا خلک به اکثره د ښځو لکه نن سبا ګورې ټولو دنیا ښځو ته متوجه خو دغه ټول امت ته د رسول الله څوک مسلمان څوک غیر مسلمان امت دعوت ته که نه ده خو نبی علیه السلام خو د ټولو دنیا دپاره مبعوث ده تر ټولو نه غټه د فتنې خبره په ټولو دنیا کې چې نن ګرځي ښځه ګرځي او دومه فتنه نبی علیه السلام د دغه امت چې غټه ویلې ده هغه د دنیا محبت ویلې ده چې ډېر چې غر کېږي د ما امت هغه به د دنیا د محبت د وجې نه چې نن بیا موږ تاسې په سترګو باندې وینو چې هر څوک د دنیا په محبت کې غرق ده اوس نو د دې دپاره چې په ښځو فتنه ډېره خطرناکه فتنه ده نو نبی علیه السلام د ښځو ذکر اگر که په دنیا کې ښځم ده خو اهتماما بیا یې خصوصا ذکر کړه چې خلک دغه فتنې ته ښه متوجه شي نو چې د چا هجرت د دنیا دپاره یې چې دنیا حاصله کړي یا د ښځې دپاره یې چې د ښځې سره نکاح وکړي د دغه سړي هجرت د خدای پاک په نزد نه ده قبول دا هجرت د دنیا د خواهشاتو دپاره ده ثواب د آخرت یې نشته په هجرته الی ما هاجر الی پس له دې نه چې حدیث مبارک تام شو د جملو په لحاظ باندې ټول تام شو اوس بیرته په حدیث مبارک کې بیا څه خبرې وکړو په یغو خبرو کې د نن سبق نه شروع ده هغه جمله چې متروکه ده موږ تاسې وجه د ترک ذکر کړې په یغه جمله کې او په دغه مذکوره جمله کې اول سوال دا واردېږي چې د شرط او د جزا په منځ کې مغایرت شرط ده دلته شرط او جزا یو شی دی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله په شرط هم دغه الفاظ دي په جزا کې هم دغه الفاظ دي او مغایرت خو شرط په ما باندې شرط د جزا کې جواب دا ده چې دلته لفظاً که د دوی په منځ کې اتحاد دا شرط و جزا یو دی خو د تقدیر په لحاظ فرق شته کې فمن كانت هجرته الى الله ورسوله نیتا و قصدا چې زړه کې نیت دا و چې الله راضي شي رسول الله راضي شي په دغه نیت هجرت کړو فهجرته الى الله ورسوله مقبوله اقید وسه ذکر کې د دغه سړي هجرت قبول ده په جانب د جزا کې هم قید شو سره په جانب د شرط کې هم قید شو دیغه په لحاظ تغیر ده یا دوم دغه جواب ده خو لږ تشریح ده کې دوم جواب هم دا ده چې دلته تغیر اتحاد لفظي ده خو تغیر معنوي ده تغیر معنوي هم د صحت لپاره کافي ده ترتب د جزا په شرط باندې کېدای شي خو اوس یوه نکته دلته پکې داسې ذکر کو دا د شرط د جزا په مابین کې اتحاد لفظي د څه دپاره ده چې په معنا کې تغیر ده دا اتحاد لفظي د څه دپاره ده پکې
و اتحاد لفظي په مابین د شرط او د جزا کې کله د افادې د تعظیم د پاره وي کله د افادې د تحقیر د پاره وي کله افاده د تعظیم د پاره وي لکه یو سړی کله وي انا زه خو زیم کامل فی الرجولیت یا ابو نجم یو لوی شاعر اوس پنګیره شوی په دغه وخت کې مې انا ابو نجم و شعری قید خو به یې وسره و شعر الان که شعري په مامزه خو د عظمت لپاره هغه خپل کلام عین مکرر کوي خو کله تعظیم او تحقیر دواړه په یوه جمله کې نږدې سره ذکر کېږي هارون رشید صاحب چې حج ته لاړ د طواف په حال کې ژاړي او د ژړا په حال کې دا الفاظ ویي اللهم انت وانا اللهم انت د تعظیم د پاره وانا د تحقیر د پاره تقدیر خدا څه ده اللهم انت دمنه اللهم انت عواد بالمغفره ته خو بار ګناوي بخون کې ذات یې ته خو رحم کون کې ذات یې چې انسان څومره درته ګرم شي خو چې بیرته تائب شي ته بیا ور معاف کې وانا زه بیا ډیر بیکاره انسان یم چې همیش عواد بالذنوب یم ته مغفرت راته وکې زه بیا ګناه وکم ته مغفرت راته وکې زه بیا ګناه وکم اوس نو په دغه حدیث مبارک کې په هغه اوله جمله کې چې متروکه ده د اتحاد لفظي د افادې د تعظیم دپاره ده دومه جمله چې دلته ذکر ده د اتحاد د افادې د تحقیر دپاره ده بیا سوال واردېږي چې په متروکه جمله او په مذکوره جمله کې بیا مصنف حضرت پیغمبر علیه السلام په الفاظو کې فرق شوی ده په متروکه جمله کې جزا عین هغه الفاظ راګرځولي په من کانت هجرته الی الله ورسوله فهجرته الی الله ورسوله او په دا مذکوره جمله کې فمن کانت هجرته الی دنیا یصيبها او الی امرأة یتزوجها برته دغه الفاظ راونه ګرځول ابهام یې وکړه په هجرته الی ما هاجر الیه مطلوب خو هغه ده تکرار خو ده خو عین هغه الفاظ نه دي دا فرق ولې شوی نو د دې فرق وجه دا ذکر کېږي یا په هغه متروکه جمله کې چې دلته په دغه لفظ کې نه د مصنف راوړی په جانب د شرط کې د الله تعالی نوم د رسول الله نوم ده فمن کانت هجرته الی الله و الی رسوله مسلمان د الله او د رسول په نوم خوند اخلي تلذذ حاصلوي بیرته په جزا کې معین هغه الفاظ راوړه او په دغه مذکوره جمله کې ما اول کې چې ذکر شوی د دنیا او ښځه په واقع کې د لذت شی نه ده چې مسلمان په دغه خطا شي ځکه بیرته هغه الفاظ را نه وړه تلذذ په اسم د الله او د رسول کې ده په دغه کې نشته دوم په هغه متروکه جمله کې د هجرت قبولی منشأ الله او رسول دی د چا هجرت چې د الله او د رسول دپاره و دغه هجرت قبول د ځکه د الله او د رسول دپاره ده د الله او رسول خبره منشأ د هجرت ګرځېدلې د قبولي دپاره او په دومه کې دا دنیا او ښځه دا خو منشأ د قبولي نه ده دا خو د تردد ده نو ذکر ته څه حاجت چې بیرته هغه را ذکر کوي یا دریمه توجیه نیت چې صفاوي په هغه کې تعدد نه راځي مخکې موږ تاسو انما الاعمال بالنیت کې دا خبره کړې وه نیت هغه معتبر ده چې د خدای د رضا دپاره وي چې د الله د رضا دپاره نه وي هغه نیت ته بلکل اعتبار نشته هغه عمل برباد ده نو په اول کې دا د للهیت معنا یې بیرته رامعاده کړه چې دا هجرت خاص د خدای او د رسول دپاره ده هغه دی ولیا او دا دوم ځای کې بیا ابهام وکړه ځکه د دنیایي امورو دپاره هجرت کول مختلف مقاصد لري کله څوک د خپل وطن نه هجرت کوي مخکې موږ تاسو په عرفي معنا کې ویلې د دنیا د حاصلولو دپاره ځي کله هلته په مهاجرو کې ډیپټۍ پیدا کیږي سرکاري نوکرۍ پیدا کیږي د منصب د نوکرۍ دپاره ځي کله هلته
د خپل خواهشاتو ازادي پیدا کیږي. په دغه وطن کې په د باندې تقیدونه دي، د پوره خپل خواهشاتو پوره کولو ته خلاص نه ده چې بل وطن ته لاړ هلته خپل خواهشاتو ته خلاص ده. کله به د واده دپاره وي، کله به د نورو غرضو دپاره وي، نو چونکې دلته نیتونه ډېر ګډوډ کې راځي، دلته ابهام وکړه الا ما هاجر الی، د کوم غرض خراب دپاره چې هجرت وکړه، هجرت نه ده قبول. پس له دې نه حدیث مبارک بیا د قیل و قال په لحاظ باندې تام شو. د دغه حدیث مبارک نه څه احکام معلومیږي؟ د یغو احکامو د جملې نه ده چې نیت څوک وی د دغه حدیث په تقاضا چې په اوداسه کې شرط ده، هغه خبرې بیرته اجمالا رامعادي کړي دي. موږ په نس باندې نه ده شرط، خود نوې خبر کې دا ده چې نیت په عباداتو کې شرط ده، خو اتفاقی ده. په عباداتو کې نیت شرط ده، دا اتفاقی ده، خو په قرباتو په طاعاتو کې خبره وه، په مباحاتو کې خبره وه چې که په عباداتو کې طاعاتو کې نیت فاسد شو هغه عبادت هم خرابېږي. قرباتو کې چې نیت فاسد شو لاړ قربت د قبولي نه وځي، ثواب نه په مرتب کېږي. خو په مباحاتو کې هم که نیت خراب و مباح شی درته ګناه وګرځېده. په معاصیو سره تعلق نشته. دغه تشریح نه لنډ به دغه هم څه ذکر کړو. د نیت تعلق چې ده د عبادت سره، د طاعت سره، د قربت سره، د مباحاتو سره راځي، د معاصیو سره نه راځي. په ګناه کې داسې نیت نشته کړی چې دا قتل مې کو د دغه دپاره قتل کوې ظلمن او ته د خدای عذاب کې غواړې. په ظلمي قتل کې د خدای رضا راتلی شي، نیت صحیحه کې راتلی شي. غلا مې وکړه د دغه غرض دپاره چې دی سودخور ده چې زه دنیا یې ورکمه کم، نیت صحیح ده، تا ته روا کېږي، نو هلته تعدد نشته، ځکه د نیت تعلق د معاصیو سره نه راځي. نو عباداتو کې نیت شته، په اوداسه کې اختلاف راغی. خو روژه کې اوس یو بله خبر ده. روژه عبادت ته خو یوه میاشت وخت لري. امام مالک، امام احمد رحمهم الله هغه ویي چې په عبادت کې نیت شرط ده، خو د ټولو روژې دپاره یو نیت کفایت کوي. چې اول میاشت داخله شوه، تا نیت وکړو چې زه به دا میاشت فرضي روژه نیسم، دا میاشت فرضي روژه، بس ذاتي دغه یو نیت کفایت کوي. دا نور ورځې دی که در پام نه وم امساک دې کړی، نیت تجدید نه ده کړی، بس هغه روژه صحیح ده. اما امام صاحب امام شافعي صاحب یې چې نه، روژه مشترک ټول یوه میاشت عبادت ته، خو هره ورځ مستقل عبادت ته، لکه د نفلو هره شفعه مستقل لمونځ ده. لہذا د هرې ورځې د روژې دپاره به ځان ته نیت نیول کېږي. د هرې ورځې د روژې دپاره به ځان ته نیت وي. په هره ګنټه کې به ځان ته خوبونه یي. وای په دا سر باندې نو د هرې ورځې دپاره ځان ته نیت شرط ده، په یوه نیت باندې اکتفا نه کېږي. ورسره د هجرت اقسام معلوم شوه، هجرت شرعي او هجرت عرفي، هجرت لغوي، دغه اقسام موږ ته معلوم شو. مهم هجرت شرعي ده چې سړی ګناوې پرېږدي. خو د دغه حدیث مبارک نه دا معلومه شوه چې امام بخاري دلته راوړ اشاره کوي دې ته، دا خو د علم اوله مرحله ده چې د علم د حاصلولو دپاره هجرت ظاهري هم ضرور ده. په خپل کور کې په آرامه فضا کې علم نه حاصلېږي. مخکې موږ تاسې د بخاري شریف احوال چې ویلې، په هغه کې د ده تکلیفونه مو چې بیان کړه، بیا دا نه وویله شوه مقوله چې دا رښتیا خبره ده چې علم په راحت بدن کې نه حاصلېږي. که موږ تاسې خیال وکړو چې مخکې نه موټر و نه سکوټر و، هغه لوی شیان خو تیارې خو څه کوي، دا نه و، د سرعت سیر شی یو هم نه و. امام بخاري د بخارا نه مکه معظمې ته، مدینې منورې ته، بصرې ته، کوفې ته، بغداد ته، بحرین ته، مصر ته، شام ته، نیشاپور ته، بلخ ته، هرات ته، ری ته، دا سفرونه تقریبا څومره ملکونه دي نن، دغه ټولو ملکو ته سفرونه کړه.
او په څومره تنګ دستۍ کې کړه چې موږ تاسې دې هغه ستړي بیان کړ چې حتی د لوږې نه یې واښه خوړلي، حتی څو کاله یې ترکاري نه وخوړلې، 40 کاله یې ترکاري نه وخوړلې، حتی کله د ځان د غاړې کالي خرڅ کړي، د غاړې کالي خرڅ کړي دي، خو علم نه ده پرېښی. دا موږ ویلي وو د دغه دپاره چې سړی باید په دغو پسې اقتدا وکړي. امام بخاري د اوله نه دا حدیث دلته راوړ چې ګورې وطن پرېښودلو ته به ضرورت وي، علم په کور کې نه حاصلېږي. مخکې مدرسې وې، د استادانو تنخوا چا ورته پرې کوله، د بسترو د لنګر خرچه چا ورته پرې کوله، د خوراک خرچه یې خپله وه، د کمرې نیولو کرایه یې خپله وه، د استاد تنخوا یې خپله وه، ټول مصارف په طالب باندې وه. نه بجلی وې پکې، د هغه عرب هغه ګر ملک چې شګې به په لاس کې نیولې وې، سجده یې دغسې نه شوی کړی په مځکه باندې. نه پکې و، نه ایسي و، نه برقونه و. شیطان چې راغو په شپه کې امام بخاري څو وارې بدلوه؟ د 1500 نه تر 100 وارې به جګېدو که به نه جګېده. موږ چې یوه ورځ که د لنګر کمزوري راغلام دستي شکایتونه وي. د موجوده وخت د نظام دا د مدارسو ټوله دنیا کې چې وګورو ترکاري خو وي، خو د موږ په زړه نه یي، شکایتونه یي. که یوه ورځ بجلی نه وه شکایتونه وي، که یوه ورځ یو بل تکلیف پیدا شو دستي شکایتونه یي. علم حاصلوو په راحت بدن کې که په تکلیف د بدن کې؟ راحت غواړو. دا ځای خو یقیني دی افسوس دی چې سړی داسې فکر وکړي. نو هجرت ظاهري شرط ده. دوم دغه ته اشاره ده چې هجرت باطني د علم د حصول دپاره شرط ده، چې ګناه پرې نږدې علم نشي حاصلولی. ولې؟ علم قوت حافظې ته ضرورت لري، او په ګناه او حافظه خرابېږي. مخکې مو ویلي وو، دلته بیا دا شعر نقل کړی حضرت امام شافعي رحمه الله. حضرت امام وکیع رحمه الله ته د خپل حافظې د کمزوري شکایت کوي. شکوت الى وکیع سوء حفظي فارشدني الى ترک المعاصي. هلته مخکې مو ویلو په اوصاني الى ترک المعاصي، دلته بیا په داسې عنوان فارشدني الى ترک المعاصي، ما ته هدایت وکړو چې ګناه یې پرېږده. ولې؟ فإن العلم نور من إله ونور الله لا يعطى لعاصي. علم نور د خدای ده، قیل و قال نه ده، قیل و قال نه ده. قیل و قال مبتدعینو تر موږ ښه زده دي، قیل و قال شیطان تر موږ ښه زده دي. د امام رازي غوندې خلک یې هم درولې بند کړي دي. د امام رازي غوندې خلک چې د الله په وجود باندې نه نوي عقلي دلایل د درلود. علم د الله د معرفت نه نوم ده. علم یو نور ده چې په زړه کې پیدا شي چې حق و باطل په پیژنده کېږي. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله. علم خشیت الهی ته ویل کېږي. انما یخشى الله من عباده العلماء. على قدر علم المرء يعظم خوفه فلا عالم الا من الله خائف. څومره چې علم وي د علم په انداز د سړي د خدای نه ډار پیدا کیږي. نو لہذا داسې عالم به وینه چې خوف نه وي ورسره، داسې عالم به وینه چې خوف نه و په ګناه ولګیا و الله مو د حفاظت وکړي. دا په شریعت په اصطلاح باندې فاسق ورته ویل کېږي، عالم نه ورته ویل کېږي. دغته دغه وایي لایق په دې ده چې دته جاهل ویلی شي، دغه ته لایق په دغه نه ویل کېږي چې دته عالم ویلی شي. نو علم چې حاصله هم به ترک د وطن کوي، هم به ترک د معصیت کوي. چې وطن نه پرېږدیم علم نه حاصلېږي، چې ګناه نه پرېږدیم علم نه حاصلېږي. هجرت چې کوي وطن به هم پرېږدي د دار د کفر نه دار د اسلام ته، خو ګناه به هم پرېږدي. که هلته د هجرت په کیمپو کې اوسېږي ګناه کوي، حقیقي هجرت نشته. وطن خو پرېښودی شو، هندو ستړی خدای ناراضه،
خو ثواب مواب یې نشته. دا چې سړی راوتلی د کور نه په علم سي او موږ دا خبره بار بار مکرر تاکیدن ذکر کوو، دلته روپۍ په زول استعمالي په ناروا و من الناس من یشتري لهو الحدیث. دا چې په دغه فیسبوکو کې د غلط شیان ګوري، دا روپۍ په ورکوي، کارت ورته جمع کوي، دا چی شوه؟ لهو الحدیث واخیست که نه واخیست؟ قرآن مزمت بیان کړی دی که نه ده بیان کړی؟ یې پروت په مدرسه کې په داسې ګناه لګی چې ورپام دومره ده چې دا ګناه ده. فخر پکوي بیا به څنګه علم حاصل شي؟ پروت په مدرسه کې په غیبت لګیا د بل مسلمان، په طالب او د عالم په غیبت لګیا، کبیره ګناه ده. ورپام هم نه ده چې دا ګناه ده. موږ کوي چې دا د باندې شیان چې دي چې خدای نخسته زنا ده، غلا ده، قتل ده، سود ده، رشوت ده، چې هغه موږ نه کوو، خلک یې کوي، هغه ته ګناه راته لیدی کېږي. چې هغه موږ خپله کوو دغه ګناه نه راته لیدی کېږي. غم خو په دغه ځای کې ده چې ګناه سړي ته ګناه ونه لیدی شوه، کله خطره د کفر دب کې که نه. ځکه وایي کله د کبیرې ګناه د وجې نه جهنم ته سړی نشي لاړ، خو د صغیرې د وجې نه لاړ شي. ولې کبیره ګناه بولي توبه تر باسي، صغیره ګناه نه بولي توبه نه تر باسي، پکې دلاوره یې د هغې وجې نه الله ناراضه شي، جهنم ته په لاړ شي. نو علم چې څوک حاصلوي د حصول د علم دپاره دواړه هجرت به کوي، هم به وطن پرېږدي او هم به ګناوې پرېږدي. او بل د حدیث مبارک نه دا معلوم شو چې د خطبو په حال کې احادیث سړی بیانوي شي. حضرت عمر په منبر باندې خطبه باندې حدیث مبارک بیان. بل دغه حدیث مبارک نه دا معلومیږي چې اختصار په الحدیث جائز ده. ځکه خو هغه یوه جمله یې دلته په دغه عبارت کې نه راوړه چې اختصار په الحدیث جائز ده، نو نقل بالمعنا هم جائز ده. او بل د دغه حدیث اهتمام نه معلوم شو چې اوله نه ډیر ضرور تصحیح د نیت ته دی. کتاب په سر کې راوړ تصحیح د نیت ته اشاره ده. نو طالب چې علم حاصلوي، استاد چې تدریس کوي، واعظ چې وعظ کوي، صوفي چې تصوف حاصلوي، مجاهد چې جهاد کوي، حاجي چې حج کوي، عمره کوونکی چې عمره کوي، چې هر عبادت څه کوي نیت به صفا وي. او زه دا ملګرو ته وایم موږ خپله دغسې خدای مو دې په حال رحم وکړي. داسې اسانه نیت شیطان را خرابوي، داسې اسانه چې بیخي مو ورپام هم نه ده. په اکثرو ځایو کې موږ ته ډوډۍ خلک وکړي، دا موږ چې خپله لیدلي حالت اوس که دلته د وعظ بیان ته د ځان سره نوټ کوې ممري کارت، خو د آینده دپاره به ګټه تر اخلې چې زه دا مسائل واورم. په ماړۍ ناستې د ویډیو درنه کوي، په دغه کې څه شرعي مصلحت ده؟ خو خوراک ده. هلته استرخان ته هم برابر کړي چې په استرخان دومره ډېر شیان ایښي دي، سړیو باندې مغه کړي، بیا یې نیټ ته ورکړي چې پلانکی راغلی و دومره ډېره مړه یې وخوړه د موږ کره. ځان هم خلکو ته ټولې دنیا ته چې د ما کره پلانکی و پلانکی. خلک غریبانان خو ریا اقسام بیا را روان دي. ریا که خدای پاک په خیر ورسولو چې تصوف نه د کامیابۍ ډېر کمه خبر ده. په داسې ریا به لګیا چې ځان ته به د بیخي ورپام نه وي. یې به په ریا لګیا، یې به په فخر او په تکبر باندې لګیا. ښه یوه ډوډۍ دغسې خدایي نه شوه پاتې، یوه ډوډۍ خدایي نه شوه پاتې، هغه هم شایع کېږي درسې په نیټ کې. ډېر واعظین خدای مو دې په حال رحم وکړي دغه دپاره ویل چې ګورئ دا شی ډېر مهم ده، ځان سره باید پام وکړو چې تقریر کوي دا کمره چې ورته ونیسي. تاسو فکر کړی دی دلته ذاتې په ځان باندې لاس ویل شروع کړي، هیئت برابري چې عکس مې خراب را نشي. بیا نو دلته جوش واخلي لاسونه غورځوي، خو چې کمره نه وي ورته نه هغه لاسونه غورځوي نه هغه په ځان باندې ګوتې وهي. عین د تقریر په موقع کې نیت ور خراب کړي. واعظ ده، مقرر ده، د تقریر په موقع کې تاسو دغه شیانو ته پام وکړئ، دا نکاتو ته د هغه چاته فرق نه ورکوي چې مدح او ذم ورته برابر شي. د تصوف په برکت باندې چې که ټوله دنیا مې صفت وکړي څه، که ټوله دنیا مې غیبت وکړي څه. د ټولې دنیا صفت
چې د ما عمل خدای نه خسته الله ته نه قبول د ټول دنیا صفت ما ته ګټه راکړي او چې د ما عمل الله ته قبول چې ټول دنیا مې غیبت کې ما ته تاوان راکړي نو دنیا لحاظ ولې وکم ریاکاری ولې وکم چې ښه درس کوي یا ښه واعظ کوي یا داسې سلسله ده او یا دا ده ولې د خلکو دپاره دغه د ښه د ښه ځای ته ولې وکم چې خلک مې ووایي چې دا ښه ده نو د تصحیح نیت که طالب علم حاصلوي اوله نیت د خدای پاک رضا او خدای رضا په دې معنی چې زه په علم سره د الله د رضا او ناراضګي اسباب ځان ته معلوم کم نو چې کومې ګناه دي هغه پرېږدم د هغه نه هجرت وکم چې په کوم څه شي الله راضي کېږي هغه عمل په ځان کې پیدا کم چې الله راضي شي او بیا دغه خدمت د خلکو دپاره وکم چې د خدای مخلوق هم دغه د خدای لارې ته راوغواړم مدرس چې درس کوي دغه شي بیا مشکل نشته مصنف چې کتاب جوړوي چې نیت صفا شي مشکل نشته چې مجاهد جهاد کوي نیت صفا شي مشکل نشته کني خدای نه خسته جهنم اور په غوږ حدیث دوم طرف ترمذی شریف کې موږ تاسو ته روان ده چې په مولا په شهید او په سخی چې دا درې سره ډېرې ښې ډلې دي اول د جهنم اور به په دغو ډلو بلیږي چې نیتونه یې خراب وي حدیث اوږد را روان ده ابه بیا پېغه ځای کې ویایو ځکه د مشکات ملا هم دغه حدیث مبارک د کتاب الایمان نه مخکې ذکر کړی ډېر مؤلفین دا ذکر کوي دغه ته اشاره ده چې اوله نه تصحیح د نیت ډېر ضرور ده چې نیت د خدای رضا شو د خدای رضا چې حاصلې بیا ځتې هر مشکل اسانه کېږي ستړی هم اسانه کېږي لمرونه هم اسانه کېږي لوږې هم اسانه کېږي سفر هم اسانه کېږي هر شی اسانه کېږي د دنیا ناچیز شی هغه ذلیله دنیا بې تکلیفه حاصلېږي موږ تاسې ګورئ په دغه ګرمي کې د دغه ګرمي نه نن په جومات کې پکې ته شکایت کوو چې هغه نه وي موږ په کور کې مزدوران لګیا دي په دغه ګرمي کې مزدوران لګیا دي چې ورشي د غرمې دا زه چې وقفه کې وروزم په خولو لانده خوشته یي نه سیوری شته ورته نه پکی شته ورته وچ لمر ته ولاړ دي مزدوري کوي صرف لمر کې د لمر سره په دا 50 درجه کې چې لمر و یو 50 درجه کې چې لمر و مې دی روزانه وه خی دنیا د حاصلولو دپاره خلک د یو څو روپیو دپاره دغه لمرونه په ځان تیروي د کلو کلو مسافرۍ په ځان باندې تیروي ویل ټکول بندیخانې په ځان تیروي مرګ ته ځان ورکوي دا لندن او اروپا ته خلک روان دي د موږ تاسو د مسلمانان روان دي په قچاقي لیارو باندې ما ته غږېدلې هغه نفر غږېدلی چې هغه خپله لندن کې 2 کاله تیر کړي دي وای په 40 شپو کې غالبا ورسېدو داسې ځای کې لاړو په ځنګلو کې چې دا د درندګانو نه داسې ډار و چې اکثره به سړي پراته و خوړلې به وه په اوبو کې داسې ځای کې خو زم ګډ شوی یم چې اوبه تر دغه ځای را رسېدلې ډېر خلک دغه اوبو یوړه په کشتۍ کې داسې وخت راغلی ده چې کشتۍ کې دننه هلته د کشتۍ د ډوبېدن خطر پیدا شوی ده کشتۍ درنده ده سړي د لاسو پونه نیولي اوبو ته یې اچولي هلته په دریاب کې یو چې هغه ملک ته وروځي وچه ته د دریاب نه هغه یې ولې نه یې ورپرېږدي په دریابو کې د لوږې نه مړه شي دا ټول د دنیا دپاره خلک حاصلوي خدای رضا داسې اسانه شی د هغه به بیا نه به لوږی نه به تنده وي نه به جهادونه وي نه به علمونه وي نه به سفر وي یو شی به هم نه وي ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم دا به نه وي مجاهد و غیر مجاهد خو په عامه معنا مشقت برداشت کوونکی تکلیف کش و غیر تکلیف کش په نه سره معلوموي الله به یې نه جدا کوي صرف په کلمه نه خلاصېږو نو نیت صفایي تر هر څه شي نه مهمه ده که نیت صفا شو چې د خدای رضا د خدای پاک رضا د خدای رضا پر ډیر تکلیفو کې به ډیره رضا پیدا کېږي که په راحتو کې خو چې څومره تکلیف زیاتېږي دغه عبادت ثواب زیاتېږي ولې خو الله ډیر په راضي کېږي په علم چې ووتې په جهاد چې ووتې لمونځ دې په یو کم 50 کروړه بدلېږي ذکر دې په یو کم 50 کروړه بدلېږي په خپل کور کې هم دغه لمونځ کوې په خپل جومات کې په جمع هم دغه لمونځ کوې
الته په دښته په بیابان کې دغه لمونځ کوي ولې دومره فرق شو خو په هغه عمل کې تکلیف د الله ډېر راضي کېږي به هر تقدیر دا حدیث دغه اصول د دین نه د مدار د دین په دغه باندې ده نو ځکه دا فائدې بیرته را معاهده کړي دي شراحو چې په دغه کې ګوره دغه اشاره ده او مهم شاید کې تصحیح د نیت ته وبه قال حدثنا